سلام خدمت تمام شهروندان شهر کابل، امیدوارم که حالشان خوب باشه. امروز به اتفاق انجینر طیب انصار معاون ریاست تنظیم مارکت ها، همونطوری که گفته بودیم در شهر گزمه بسیار به شدت جریان داره که به هیچ عنوان نباید مواشی در جای خرید و فروش شود که ساحه شهری است. ساحاتی که مشخص شده در این ساحات باید خرید و فروش شود. اول سلام میگم خدمت معاون صاحب، خوشحال هستم که آمدن. جنجالای مردم بسیار زیاد است، برای ما معلوم است. از این خاطر خواستیم میره به تصویر بکشیم که ببینین جاهایی که ما گفته بودیم آماده شده. فعلا در ساحه نایده هستیم ما. لسه ناحیه که ما گفته لسه ناحیه دادیم ما گفته هذه شهر کاریا بوم دریم خاص تر ماس کوم صاحب متکلی تقریبا خپل خطاسه آگاهی لري 250 جرا بزما کړه. بله دیمه تاسو تقریبا د څلور نایو په منځ کې دی دا. و دا د ولسمه 15 لسمه څلورمه او لسمه نه کې دی. او یا ساحه د نمې ناحیه هم د خلک اخلي. دا دیمه تاسو دا نږدې خلک ټول کوي چې دلته راسي په خپل پاکه مال وخت. بالکل او ساحه هم د مسون ساحه د شاوخوا فنس د دربستونه ورته تنظیم شوی دي، یعنی ډیر مکمل تنظیم ساحه ده. خې دلته نظم جوړ ده. موږ کوم خیرادانی موږ تاسو بله هغه په دې مکلف ده چې دوی نظم او بو د وخو کوم نظم پاغه پوری قانون نه اړه لري. ټول هرڅه منظم دي ان شاء الله چې دا نظم ترتیب هر څه ورته برابر وي. یو خو نظم دې ډېر برابر ده. بل دا کوم خلک چې د باندې مول راوړي دوی ډېر په هغه دي، په دغه ډېر خوشاله دي. هر چا به سورا د خپل مال اخلي. سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر، چه حال است؟ ساعت شما خوب است؟ بخیر، خیریت است؟ سلامت. ساعت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ خیریت، سلامت. کجا اومدین بخیر؟ از سخار اومدیم. به شک. چی داری؟ یه نمی گاوا است. و علیکم السلام. جور خیریت تکلا. جوانه است یا گاو است؟ اینا جوانه است. جوانه خونو چی بسه دست گوساله رقم اینو. چطور از بازارها چطور جای بجای شدی؟ حالا بازار خودتان شروع نشده دیگه، نم جا بجای شد. چی شد کی جای بجای شد؟ کی برتان گفت چه رقم آمده؟ حالا ما آمدیم همه قوم ما خودشان جا بجای شده بود، مدینه نماز دیگری آمدن. خودم کدال که پارچه میکرد دمو جا گفت که دمو جا بازار دمو جا جور کردن دمو جا آمدن. نه دوی کوم خلک لا شمال مال راوړي، زیاتره موږ مال شمال نه راځي. بالکل. بیا موږ از کومه دروازه کې هغه ورکی وای ته وای ته شمال کې موږ سل جره بزمکه حالته ورسمه ان شاء الله. بالکل. وای ته موږ خبره کړې کدل ته دریږي و درې کني مشخص جای هغه نه جای نه موږ ټاکلې دي. هغه ته وای پرچا ورکیسته به موږ شته دوی دیم خیر وسیدال درغدي کدا مشکل چیزی خونه نه فاز خود دانوز هیچ مشکل به ما نیست. ساهم مسون از فنز است، هر کس کارش مشخص برابر است. هیچ مشکل دانوز با ما هیچ مشکل. در قیمتونو به چرا کمی؟ قیمت‌ها چطور است بیادر؟ قیمت بالا است. ها؟ نرخ بالا است. فایده خود است دیگه. نه فایده ما نیست، نرخ همین حیوانات بالا است. خب نرخ کی بالا باشه فایده میکنی دیگه. نه خود مواد قیمت به فایده نمیکنه. ان شاء الله فایده میکنه. خدا مهربان است. یا مشکل داره دی بیلم نه یا تک کور ودان. دادا نرخونو موضوع چیه نه؟ خیر دا خونو یو خاص مناسبت دی. بالکل. حالا دلته وای بی خدی دی. و علیکم السلام. چه حال است؟ ساعت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ خیریت، سلامت. بخیر آمدین. سلام علیکم. سلام. وقت نه کی ورو. زمان دستی بعد راته گوری. چه حال داری؟ خیریتی است؟ از کجا آمدین بخیر؟ از تخار. چطور است؟ جایتون مناسب است؟ دا مشکل خو نیست؟ خب؟ راسته ندید آمدین اینجا؟ قبلا کجا میرفتین؟ قبلا میرفتیم چی میرفتیم؟ سرای گرباریو خوش کنیم ما که نزدیک کنیم که مثلا کجا میرفتین سابقا؟ سرای گرباریو میرفتیم بود اوزد. خب چطور شد کی جا آمده؟ از بود خودش شاربول شما را آوردی؟ برتان خبر داده کی جا؟ خبر داد برین نمیزن. خانه آباد تشکر. خیر. سیوا گرد داره. پایتخت دیدی غما خوب. باید اساسی بخوره. اساسی چه حداقل یو ضرور ولودی. دا د پسونه هم پیدا است په میده. د احتیاط کو داسې به پر راوګرځو. صاحب مالا کی است؟ شما هستین؟ به نه چوپانش هست. سلام علیکم. بخیر هستی برادر؟ بخیر آمدی جا. چی شد کی جا آمدی؟
ها چطور کی جای به جای شدی؟ والا میشه دولت جایگذاری کرده میشه بهتر بود میشه شما را خبر کردن که اینجا آمدن بسیار خوب. چطور از جای راضی هستی؟ تنظیمات برابر است؟ شورانه کل جای صحیح امن است. در بازار مردم میباشه چهار طرفش بدر گل سرک است موتر است دیگه است مردم است دوزو است دیگه است مال گم میشه دیگه میشه امی امن که است اینمی برای ما کافی است. و چهار طرفی چه بسته است نه؟ خوب است اینمی را گفتم براتون که امی یک مال گم نمیشه. یک چیز دیگه هم فکرت باشه قیمتا چطور است؟ قیمتا انشاءالله هر کس مالش سر رقم مفروشه این معلوم نیست. هر رقم نیست دیگه انصاف انصاف همی است که برای ارزش مال سودا میشه. نسبت به سالهای دیگه چطور است؟ والا دیگه سالا که کم سودایی است پیسه نیست کاربار نیست. قیمتا چطور است؟ قیمتا دیگه حالا شروع نشده شش فعلا معلوم نیست. فعلا قیمتش معلوم نیست. سال فعلا در نرخ گوشت سودا میشه. خوبه دیگه در نرخ گوشت داودنا پورم دا قیمت راځي د نرخ گوشت که ارزانه راځي اما دې ته ګټه کوي په هر حالت چې ګټه وکړي موږ خوشاله کیږو نه خدای ما مهربان. هم فایده بگیریم مردم هم مد نظر بگیریم انشالله قیمتا را تو چقدر بر تو میای حتما برای ما که مصرفش حقت زیاد است فایدهش 500 حقت. فایده کنه هر دانش مفرشه میشه بیخی سه به خاطر این مثل ترکاری واره است سودا نشد مریض میشه میموره ترکاری زود خراب میشه نه یا میترس نازک میشه یا هم نازک است صحیح کابتش کاش فریمان است. میگه تو خودت نام خدا اینا نازدانه و نازک و مخته کردی گوشت هم حتما مزه دار است آی مال قیصر از خوبش است ان شاء الله توکل از کجا آمدی از قیصر خواه بیشه شاخ از یک جای میگیره قیصر است با فاریا میمن و فاریا آره آمدی یا قبلا اومدم نه 15 شپږ ورځې کې خوب از دیگه اون به عید خود تقریبا 6 روز مانده 5 روز 6 انشالله بازارها خوب میشه خوب است که همین جای به جایش این برادر همین سرسبزی که در این شهر میشه خود میفهم چقدر مصرف میشه نظم شهر بر هم میخوره سرسبزی خراب میشه گفتم موتر از سرک است مردم خودتان مسئول هستین اینجا قسم معلوم است چوکات برابر است یک جلاب خوش است در این سرک مال سودا کنم دو تاش گم شه فایده کل را میشه میخورم یعنی می هم ناس اینمی برای ما بهترین چیز است بخیر باشه برادر کامیاب باش نو ولا څه خبرې وکړله د دوی څخه هم خو د عملونه ورکیر چې ګډوډي سي هلته پر سړک باندې لار او ګودر نه معلوم بس مشکلات دوی ته هم پیښیږي د شپې جای نه لري د اوبو ترتیب نه ده د وښو ترتیب نه دا ښه دی چې مطلق داسې بند دی دا شاوخوا دا جای را چې موږ انتخاب کړو یا هغه موږ ته نه هغه وڅه موږ بعد از جای انتخاب کړو چې د دې څارویو د پراګندګي هغه وکړي مخنیوی وکړي خو دا ګوره هغه ساحه ده بنده ساحه ده هیڅ خواته هم نشي تلای نو هم دوی ته ګټه ده هم دا ده چې محفوظ دي د شپې ځکه دلته خو د شپې هم دا موړ پاتې کېږي که نه بله بله دې به هر څه نه محفوظ وي ډېر مشکل به نه وي نو زموږ غوښتنه همیشه هم د خلکو څخه دا اوس هم دا دی چې لطفا هغه څوک چې څاروي رانیسي هم دغه ځایو ته راسي یعنی دا منطقي چې مشخص شوي دي په هر ناحیه کې دا مشخصا د خلکو د کورو سره د فاصلې پر برابر باندې مشخص شوي دي دا اته نه ځایونه چې مشخص شوي دي دا داسې چې هر څوک چې هر چیرې ژوند کوي یو دانه حتما ورته نږدې دی یو دانه ته حتما تلای شي اوس همدغه سیمه کې څلور پنځه ناحیې راتلای شي بې کوم مشکل او نږدې هم دی ورته همدغسې به ورسو اسقیي ته د بازار خپل جوړېږي سرته خلاص دی چې مالون راغله واښام ورته راځي پلورام ورته راځي اوبه والا هم راځي څه یو دغه والا هم راځي چې ورته وایي یو هوټل و دا سیستم هم ځان ته جوړوي د اوبو سیستم هم جوړوي خلکو ته هم یو کاروبار پیدا بالکل اوس دلته تقریبا دا ډېره ځمکه ده دا ځمکه د اوس نیمایي نیولې خو زه مطمئن یم چې دغه نن چهارشنبې ده که نه بله بله تر شنبې پورې چې راسي دا جای به دلته به جای نه وي خو هسې هم دغه عرفه و قرباني چې دی دغه 4 ورځې دی تقریبا چې ورته نږدې کېږي اوهو دغه شپږ ورځې نو بیا د خلکو یې کاروبار وخت ده خلک خریداري ډېر اوس دا مال ده بله دا مال به مخکې د مارکېټ په مخ کې ګلدانو کې هر چیرته و تاسو سړک سر ولاړ و ته اوس وګوره دا اوس څومره منظم سوری شته اوبه شته دوی ته امکانات برابر دي هغه چې دلته ځان کې خیمګۍ وي بالکل بالکل ژوند وکړي سلام علیکم سلام علیکم دا پلور خاوند تاسې یاست
زه دې هغه شوی یم محترم دغه ځای نه ورته ښیم چې رهنمایي ورته ډېر ښه ډېر ښه د چا لخوا معذب صاحب قراردادي لخوا ډېر ښه ډېر ښه تو د اکثر چې دلته زه راغلم ګډ واړې درولي بیا دا غویان ما یو طرف ته ودرو دا واړه مالونه هغې خوا ته دا ډېر ښه کار دی کړی دی ما حاجي صاحب ته هم ویلي اوس راځي زیار یې سره کار شي نو دا ډېر ضرور ده نظم چې دا د تاسو مربوط ده ځکه تجزیه هم تاسو اخلئ او نظم به هم دې رانه راوړي دا خدمات چې نظم ورته برابروي او امکانات برابروي نور چې چا اوبه چې شي ضرورت یې ټول مې ورته دلته بس په جریان کړی چې اوبه یې په کاریر شي په کار ورته راځي خیر چې مشکل دې ته او پیښ چې مشکل مال چار شي مشکل وي معلومات هغه ورته زیرو خدمت کوي بیخي خیر اوسه کور دی ودان بس خیر خلکو باندې راګرځه ضرور ده سلام علیکم ساعت خوب بخیر سلام ساعتتان خوب است بخیر خیر سلام بخیر ساعتتان خوب سلام علیکم سلام 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 بخیر خیر ساعتتان بخیر خوب است همینجا امنیت از جا مشکل خو نیست در جای جای ما امنیت و بیخی برابر است انشالله که امنیت چی شد که اینجا اومدین چطور خبرتان کردن اینجا دیگه سالای اون پیش 11 اومدیم اون برام بود بعد اینجا که اومدیم گفتن که اینجا برین اینجا را گفت مجوجو دو جوگر از جای قبلی که اینجا مناسب نیست خوبش است مناسب است جا ما خوبش است خرد بود جای حاجی صاحب یک اطمینان برای شما ما میتیم همین جایی که مشخص شده دیگه جایی که قبلا توپ ترک بود مالا برای کسی اجازه نمیتیم که به شکل فریب بفروشه هر کسی که مال میخره اینمی 4 نواحی این باید پیش شما بیاید نه حق شما ضایع میشه و نه شعر ما شما کسی خراب میشه قبلا توپ ترک و در جای در ساحه و سر سرک و دیگه فروخته میشد حالا اینمی 5-4 نک هست کلش برای شما میاد شما خریداری میکنید اینجا امکانات حق شما از سر ما هر چیزی ضرورت داشته باشین گفتم میتونین ما حاضر هستیم که برای شما فقط نمی اهمیت ما که برقرار است ان شاء الله کسی ما 4 طرف بند ان شاء الله مشکل امنیتی قطعا وجود نداره امنیت خو وزارت داخله کوي د خدمت شما نه نه بیخی خیر نیست خیر در روز پیش اعلاناتش بود که مثال ما هم 4 اطراف مثال 3-4 جایی که مثال مناسب است آمادگی میگیریم به حساب مال جلال. از کجا اعلانات شما میشنیدین که ما می چینل تخار مثال در تخار نام خدا اعلانات رسیده خبر باشه نه ان شاء الله میگه غورت رسیدلی آگاهی رسیدلی خب بازم چیز کار و خدمت بود یک نفر ما اینجا موظف است باشه این را گفته میتونین او دیگه ضروریات بود ما میشد صدا بکنین ما حاضر هستیم که شما مدد کنیم بخیر باشین براتون بازار خوب میخوایم انصاف باشه دیگه و دلتا هم لار است اخوات هم لار است و در لار خلق لار که افغانستان نو دا لسمی نه ساحه ده دا د لسمې خپل د ساحه د لسمې نه مربوط ده خو څلور نور نوایي ورته نږدې دي راتلای شي جوړه نوایي یو لسم او پنځلسم او څلورم او نهم نایه دوی هم راتلای شي دا ناحیه ټول راتلای شي دلته کوای شي څه فلم امکان برابر بخیر ساعتان خوب است خیریت سلامت بخیر است ښه موږ تاسو باندې ته جوړ شو حتما ناحیه ته بم لور سو الان تم ساده رقم مشخص موضوع مشکل نشي چې خلک مستقیما عملا دا موضوعات وویني چې ځای پر ځای دی موجود ان شاء الله خند و ځان نست موږ تاسو د ټولو د هیوادوالو هم دا غوښتنه یاده اصلا عام خلک ډیر مهم دي بله ځای سم ترام ځکه د عام خلک خپل هم نظم راوستای سي هم اخلال وایي بالکل کدی موږ تاسو زو تیو دغه کابل اوسیدونکي سر مال خرڅي کې نه اخلم دلته راځي دا مجبوره ده چې حالت لور ما ورته چې بازار تاسو جوړ نه کړئ د سړک پر سر باندې خپل دلته راځي مطلق دوی هم غواړي چې د مال خرڅي دلته ټولو هیوادوالو نه د موږ هیله هم ده کوم خرڅي کابل اوسیدونکي دا د مال مشخص جای وخت ولو که د سړک سر مال ویني چستا دغه د بدوانه خپل نه بل خلک کوشش کوو ان شاء الله غزمی ورته موجود دي خو مخاطب موږ بس معذف دي هر ناحیه کې لس نفر دي موږ معذف دي چې د نظارت وکړي کنټرول وکړي او جمع زفت خو یو اساس ته ده اختار خو بس یو دلته ده راځه دا هم شوی دا په ترتیب باندې جوړ شوی ده دا و دا حتی یو سرای کې کتابونه و کورونه و دا اتمه نایه ده هو دا اتمه نایه ده د اوزی شاته هو د اوزی شاته دا جمع سکاکلی ده دغه دویستمه او اوله نایه دوی مربوط ده تقریبا 3 نایه خپل اتمه نایه هم ده او دا هم ښه چوکاټ برابر دی هر څه تنظیم دی حصار لري او چوکاټ برابر دی نو
یعنی الته هغه کې نه ده قلاچا کې یو ځای کې اړولي وو دوه خلکو یو څه تعداد دلته اوس راغلي مکتب ورو په منځ کې د مکتب خلک یو ګلناس ور رالو شکایت کوو بوی ده تعفن ده موږ له مشکل سره مخ یو اتیوارو داخل ته عذر وکړي راځي چې بهترین کار مې دا خپل وای شرفات مې پسې اخیستې دي یعنی هدف دا دی چې کار سوی یعنی مالوی لپاره مهمه هر څه مراتب دلته مو یو بل کار دلته څو مرتبه ویل یو بل لپاره خو ان شاء الله د راتلونکي کلونو لپاره به ډیر نور تنظیمات هم جوړ شي خو د اوس لپاره مهم دا د مساجد سبزی او د ښار نظم دغه سره وساتل ډیر مهمه ده. سلام علیکم. خیر تاسو خیر دا چې دا وطني دي او دا چینایي په دوی کې سته که نسته خو دا وایي وطني ده خو خامخا مال چینایي. سلام علیکم. چاله ورو جوړې خیریت بخیر. سلام علیکم. خیریت خیر تکړه. څنګه دلته راغلی یاست؟ زموږ څنګه دلته ځای پر ځای شوی یاست؟ د کوم ځای خبر چې باید دلته راځي که ته خپله رالې دلته؟ نه موږ خبر شوو خبر یم د څه شي نه خبر شوې؟ دلته دا رئیس د ښاروالۍ کړی دا ځای دلته راغلي موږ دی همدلته فعالیت کوئ؟ ښاروالي تعیین کړی دا ځای ډېر څنګه دا ځای مناسب ده مشکل خو نه ښه ځای ده کوم ځای راغلی یې؟ زه یې کاپیسا یم. کاپیسا یې؟ مخکې د مال چېرته راوړو؟ مخکې ما لوګر کې خرڅاوه. لوګر کې دې خرڅاوه؟ بیا څو موده دلته بېنثار نه خاص کې خرڅاوه اوس یې له وږي نه دلته راغلی. بېنثار هغه سره هغه د سړک په سر؟ نه سړک په سر نه نخاش دغه پولیس سفیر خو دغه ځای ښه دی هر څه تنظیم دی اوبه هر څه تاسو ته برابر دی دیوال لري چوکاټ لري هماغه ساحه کوي پوس خلکو ته مزاحمت والته نه دا ځای ښه دی بس بیغام خلکو شکایت کوي قیمتونه څنګه دی ښه ښکار ښه دي قیمتونه رقم دي برابر دی دا یو چا ماته ویل دا وطنۍ ده نو غیر د وطنۍ بیا څه شی لري څنګه وطن دا ټول وطنۍ نو وطني خو ټول رقم مال ده که نه خو تفاوت په څه کې راځي ترکیې هم راځي که نه ترکیم دی دا اوس دراک دی ترکا او ښه یعنې د دو په هغه اصالت کې یو خبره ده دا داسې دي دا خو ټول په افغانستان کې ساتل کېږي صرف په جنس کې تغیر ده نو ټوله نه څه ده وایم وایي دا وطنۍ ده د پوه نه شوم ما چاور سې وایي دا مول برانډ ده برانډ په دغو کې هم برانډ راځي دا تقریبا څو جریبه راځي هغه خو تقریبا 4-5 جریبه وه دا مې د 500 جګه ده او ساحه ډېره غټه ده معلومه 150 جګه ده ښه هو 2 درس 3 درس 15 خو غټ ساحه ده چې وینو غټ دی او دغه درې نایي مستقیم دلته واصل دی هو درې نایب دي یعنی هغه دی لاسرسی لري سهولت ورته بیا خو غټ خبره ده دلته زیاتره د لوګر خلک هم دې خریداري کوي بله بله یا دا مسیر ده همدغه یې مسیر ده هیوادوال بلاکو باندې بېنثارو ته ډېر لنډه ساحه راوړي خپل مال کاروای شي بدون له دې نه چې قلاچې ساحه و همونګه تاسو راځه دغسې پسې تېر شو ازدحام او هغه السلام علیکم سلام صحت مو ښه دی خیریت ښه یاست خیریت دی خیر راغلی یاست خیرتي ده څه ځای برابر څنګه یې کراوي ده څنګه د مال ترتیبه څه مشکلات خو به نه وي نه مشکلات څنګه دلته راغلی یاست هغه چې راوڅړل دلته راغلی ښه چا هغه والا دا نایي والا ښاروالي نو دا ځای ښه دی و دا ځای ښه ده اوس څنګه هغه سړک پر سر باندې خلکو ته هم جنجال و کورونه هم و مکتب هم هلته و دا ځای ښه ده دا نو راحت تاسو خپل کار کولی شئ او ترتیب مار څه برابر دی انشاءالله کوم کمبوتي شی خو نشته انشاءالله نه اوبه هم پرې معنه جار دلته مو څه هم وویل نه و دلته څه ستا یوه سا مالته جوړه کړې وه دلته و دوی ته هر څه هغه دي امکانات هم صحیح دي څه مشکل خو نشته که ځای چې تاسو خوشحاله یې موږ هم خوشحاله الله مو وساته خیر شي او مزدوري چې هم نه شړې اخره پورې په هیڅ عنوان هیڅ چاته د سړک په غاړه
قطعا اجازه نه ورکول کیږي ټول هم دلته خبر شوم راځي چې یو هغه الوخیلو سره یو ځای دی یو دا دی نه تقریبا اته نه ځای دی په کابل ښار کې هر نایت نږدې سیمه مشخص شوي دي تاسو به مالته فعالیت کوئ او چاته هم اجازه نه ورکوو چې هلته بازار ځان ته د سړک پر سر باندې جوړ کړي کور ټول دی به هم آباد دلته دلته راځي چې پرونه هغه تلویزیون والا هم راغلی دغه مشکل نشته کار وکړو کار وکړه بېغمه مشکل نه 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 بله ورځ بیا همسې خار نه څه دا امیر دا قوانین کې بیا همسې نه 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 همدغه همدا راغلی و که نه چې دا راویشل همدا و که نه سړک ګورئ دا سرسبزي څونه قیمت کېږي په دې ښار کې یو سړک روانه خیر وشي چمن کې هم نه پرېږدي یو هم نه پرېږدي. چمن سړک دا سرسبزي دا د ښار نظم بازار هلته یو بل ځای و مکتب سیمه کې دا کار و نه مشکلات خلکو ته پیښ نه دې چې مونږ سره موږ دلته نه، ډېر همدلته. خوشحاله یو خو خوشحاله یې. هم دلته دي لاند باندې موږ دلته نږدې بچ ته خوشحاله خوشحالي موږ هم خوشحاله خو اوس بله ورځ موږ وایسې سفر جوړ کړو بیا ته وایسې وروه خو د مال په خرڅولو کې به انصاف وکړئ السلام علیکم خیر خیر سلام زیاد مشاهده خیریت سلام علیکم سلام زیاد مشاهده خیریت همدلته مې ورکړه ښه منډیوالو څنګه معلوم څنګه والا خدي خو په گزاره دي نو انصاف ساکي کنه نو څنګه درته رااله پښتو غریبان خپل ما جوګه اخلي نو څه غریبان نه دا فیدا څنګه دغه سیمه ته رااله حاجي صاحب دغه سیمه ته خدای تعالی مخکې بلته تللو نه کاوشالته و او اوس راغلی دلته راغلو او کور مو ودان د خلکو څخه مغوښتنه دا دی چې دغه ځایونه چې ښاروالي مشخص کړی ده د همدغه ځای څخه تاسو مالونه واخلئ او د دوی بازار هم دلته جوړېږي موږ هم چې چاته غږ رسېږي هغو ته وایي چې دلته کور مو ودان الله مو وساته نقاش هلته راغلی الله مو وساته دلته راځئ کور ودان ستاسو د تلیفانو باندې هم خبر ورکوم کور ودان الله مو وساته سلامت اوسئ تاسو هم کور آباد که تاسو لاس ور نه کوي ښاروالۍ ته کار ورګانوي که نه چې خپل ملت لاس ور نه کړي هېڅ هم نه دا خو څه د ملت لاس ملت ګټه باید حکومت ته ورسېږي او د حکومت ګټه ملت ته باید ورسېږي بالکل او دغه ځای خو دغه ځای ډېر خوشحاله دوی ته د مال ولات هم خوشو خلکو ته هم چې څوک خرید کوي دلته او بیرته دغه تاوان هم خدای نه خاصه ورسېږي همدغه خلکو ته رسېږي دغه صفایي چې تا نه اخلم دغه سړک په جوړو دغه پلچک په جوړېږي دغه سرسبزي په جوړېږي خو بیرته همدغه له لارې بیا متضرره کېږي که نه دغه ځمکې باندې خو څو واره خو مونږ دلته کورونه یې دي دلته به راغله وروره ګله د ما یو کانټینر به یې پکې واچول او تیږې به یې راوړې ښه بوا به یې خالي به یې کړې کاندې به یې پکې باسلې دا د ما دا غټ غټ چارواکي نه مخکې چیرې دی اوس و خو لاړه څوک ایران ته تښتېدلي دي او څوک ترکیې ته نه نه انشاءالله دولتي مځکه دولتي ده ځکه به یې نیولې دغه کندې هغه ځای کې معلومېږي ورکې باسلې دي تقاو دپاره تقاو دپاره دا د هر یو به ولې ما ده چې هغه حق خپل ځای نیسي هېڅ د دولت مال خو یار نه وړي کېږي ځکه د ملت مال او حق څه ده حق دوم د خدای ده هغه خپل ځای نیسي که ولو که یو څه وخت به ونیسي که نه اوس زموږ تاسو خو اوس کومه خلک هم دلته انتقال کړي یا که دا حکومتي ساحه ده د حکومت ځای ده او ځمکه د حکومت ده موږ دا خلک خو ته بس خبره کړې چې دلته به راځي هم به خپل دا څوک چې مال خرڅوي مال به خرڅوي څوک چې د باندې دي هم به راځي دلته مال اخلي مال به اخلي او وظیفه د موږ تاسو ټول همدا ده هم وجداني هم د خپل بالکل کار او د هغه په برابر باندې خپل وظیفه تاسو کور ودان خلک خوشحاله دي دغه د اوس په امنیت کې دي په هغه کې دي مخکې د دې نه خو چې وولا که څوک به چې نقاش ته تللم په هغه لاره به هم چې تلل ولا ډارېدل پیسو لپاره څوک رانوان انشاءالله هر څه به سم شي صاحب خدای د نور هم سم کړي انشاءالله خدای د نور هم سم کور ودان شي الله دې وساتم خیر انشاءالله چې دوی نظم برابر دا داسې تکړه تکړه شیان دي نه ښه داسې برابر دا به اویا او شپېته زره کم نه ده والله مال ساکه سلام علیکم ساعت خوب بخیر خیر است جور صحت مشاهده خیریت خیر بخیر هستین ساعت خوب بخیر سلامت چطور است حاجی صاحب مال بخور خورد چی داری چند تاست کلون خورد 26 دونه از کجا آوردی یاره نه اخچه از اخچه از جوجان اخچه ولسوالی ولایت جوزجان میشه ولایت جوزجان میشه اخچه ولسوالی از کجا آوردی باز چه وقت آمدی اینجا ما اینجا دو روز میشه درست
کی تو را گفت کی جبه اینجا ورده مول ورده اومد نقاش دیگه اول تو نقاش تا کردیم یه وقت بارکو شد و جای کس باز اینجا اومد اینجا چطور است نه دیگه جای خوب مناسب است ان شاء الله میشه ان شاء الله خدا میره چرا نه مشکلات خو نیست نه هر جایی که باشه ما شما یک لقمه نون باشه 1000 روپیه غریبی باشه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سلامت بشه حاجی صاحب ان شاء الله از نوع 8 نوع 22 یا کلش مردم شهمی جمعه به شما خریداری میکنن ما دیگه کسر اجازه نمیتیم که در شهر سرکان نباشه قطعا اجازه نمیتیم صحیح تیم ما معذف است که امی را کنترل بکنه در شهر کلگی مردم هم ما اعلانات خود کردیم کلش همینجا به خریداری بخاطر که قرص ما مسافر هستیم اگر فرض مثال در این سرک مال بیا اینجا مال ما مردم میمونه ما پشت یک نه ان شاء الله کلش کنترل میشه کلش کنترل میشه زنده باشه خاطر تا انجام زنده باشه اگه اینجا کدام مشکل داری کدام چیز ضرورت داری زنده باشه اونم گفتم میتونی یک دو نفر ما اینجا معذف هست به خاطر نظم از این زنده باشه هر چیز مشکل که بود بر از بکن زنده باشه خوشی السلام بخیر بخیر کدام چای السلام علیکم سلام سلام خیر ایسه جوړه سلام سلام خیر سلام علیکم دا خبر خو مې ومنله خو دا ټانګي لوګر به داسې کوي چې دا جای لوډر که نه جای لوډر که خاورې اچوي ونې په ما امر وکړی خو اتیا سل ونې به زه درته واخلم دا دې صبر کېنول دې ما په پرسونال په ضرب د 2 ساعتو کې به کېنو کومه وعده مو کړې تا را سره کړې ده تمام ټولو ته ویلي ما دې ټولو سپین ږیرو ته ویلي تا خبرې ما ورته انصاري صاحب ما سره وعده وکړله او چې زه ټول راټولوم د او زیات شاته امنجي ته او ویل چې په کابل کې یو دانه نه پرېږدم همداسې دې را سره کړي که نه ما ورته موږ د ده په کومنده د ده په خولې امر د امارات منلی دغه خاورو ته م کډه را کړې جوړوو به یې کرا کرا اوس هم صاحب دغه د جال شروع کړی چې تا سره مې واده کړی وه چې 2-3 ورځې وخت راکړه 3-5 سولې جال مې شروع څا مې وهله خو خیر په هغه ورځ نه راځي نه یې رب سرغ مې راس څا مې شروع ده 3 څا مې وهلي جال مې شروع ده دغونه وخت خو راکړه چې زه کډه وکړم وایي ما ورته ویل ماتول به نه وي پکې خلک به خپله جو په خپل ګلم کډه را وکړئ تا په کوم انده راغلو سویا مسله ده امر موږ تاسو یوه خبره سره کړې وه په مجلس کې هو چې د دغه جې د تجایي حق او هغه د پی پسه یا پی مال کومې پیسې چې دا قراردادي لري قراردادي اخلي او تاسو ته موږ جای درکړی تاسو د جای په دې معنا است تاسو په خپل کاروبار کې وکړئ کور دې تاسو نه د جای کومې پیسې موږ غوښتنه نه ده کړې نه 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 دې درکړې نه دلته موږ چې وګرځېدو موږ د خلکو د شکایاتو لپاره دلته راغلي چې خلک مشکل لري که نه لري ته مشکل لري موږ ته ویلی شي بالکل ویلی بارگزای صاحب خو سره بلده بارگزای صاحب ولی نیم بلده سره منګ صاحب دیر سه افغانی اخلو نمایندگانی په پسه 50 افغانی اخلو په غوایی شهروالی د خوانه هغه صحیح خبره ده د قرارداد مثلا څه خو دا غنه د بل استاخ بیل خبره هر درته لرم د قراردادي مسئول دی نماینده مو ته داس خبره کړو چې وروره د موږ قرارداد چې کوم دلته کړی تاسو سره په مجموع بالکل د ټول کابل دی د ټول کابل تاسو حق لرئ چې په فی چې کوم موږ تاسو پروتوکول 150 لدينا علاوه دا خو نه د شپې تاجایي چې ورته ساتي هغه اخلي هغه بیا تاجایي تاوان په چوکیدار د چې ورک شي ګوره که هر څوک دلته راځي یو سړی خپل مال سره پروت وي تاسو حق نه لرئ تاسو د دې په رابطه هېڅ حق نه لرئ چې پیسې واخلئ هغه کې حق نه لرو زه چوکیداران لرم قبیلې ورته جوړوم دا خلک راځي مسافر په شمار یې راکوي د ما چوکیدار ته سهار په شمار باسي په پسه 15 روپۍ ته اخلي په غوایي لاس زه نیم درغلی موږ رسمي اعلان بیا هم ورته کوو ورته کړی هم ده دغه کومه پارچه چې دغه اوس موجود ده که په دروازه د کابل کې اخیستل شوې که دلته یي که بل ځای خدای دې وکړي چې په هرات کې واخلي یوه پارچه د امارات ټول کابل کې دا کفایت عرض مې تا منم خو دغه شی به ما ته راکوي چې راځي چې دا نه یو سره بیا تاجایي غواړم چې دا نه یو سره بیا غواړم در تمام شهر کابل در تمام شهر یک دفعه پارچه یک مال یک دفعه دادی گرفتی دیگه هیچ کسی به نام تاجایی و به نام شب و روز و به نام خدمات هیچ کسی حق نداره شما پیسه بگیرید درست است هم یک دفعه دمی دروازه گرفتی مالای تو شو میگه خودت نگاه کن مالای خودت تو برات میگه درست است مسئولیت جرا کدام جای برای تو مشخص شد آوردی دیگه خودت داری
نه یکی از طرف دولت باز کدام چیزی تصمیم گرفته او میشه گپ بعدی است. او گپ بعدی رو شما میگید. خب برادر دا پرچه سنیزی تخم سدار نه کارا که گپل شد امی آدم حاضر است مسئول یک ما ته افغانی راست ما ته دی وای په ما پیونی څه کډره باندې وې سره نو پازه مې توره اجي سه ونه په منګه امرو که په نوکر دي دا صبر ونی ارزانه دي دا وسنګور څنګه دي دو جوړه سل دانې درته کوم په یو سات ته نه کې خپل پیسې درې نه ما کې د څه کم سي جنجال دی